پدې روانه یارانه پورید بار لارم او نری باری کوم او نه د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د ورزی سیمې د ټنغر شنی لمنې دي چې یادې سیمې ته یې ځانګړی رنګ ورکړی. په دغو شنو لمنو کې د څلورم ځل لپاره د ورزی ځوانانو له لوري د ټنغر محلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاده مشاعره کې د لوی پکتیا نوموتو شاعرانو، لیکوالانو، فرهنګ پالو او د شعر او ادب سلګونه مینوالو ګډون کړی و. د یادې مشاعرې تابع کوونکي له دغې مشاعرې موخه د شعر او ادب پټو او نویو لالونو را برسېره کول او د یادې سیمې ښکلاګانې خلکو ته ورپېژندل یاد کړل. د دغې نه مو موخه او هدف دا دی چې هغه پټ د ادب ستوري چې ناڅرګنده وي د سکرین مخې ته د سټیج مخې ته یې راوباسو تر څو په ادب کې ښه کار ترسره کړي. او د دې سره په څنګ کې دویمه موخه مو دا ده تر څو ځوانان وهڅېږي د یووالي او اتفاق لپاره کار ترسره کړي. دا چې مشاعرې لا هم پیاوړې او قوي شي او فرهنګ مو غني شي نو په عموم کې د خوست ټولو خلکو څخه زموږ هیله او ارزو دا ده چې په خپلو سیمو او منطقو کې لا داسې مشاعرې جوړې کړي تر څو د خوست فرهنګ لا غني او بډایه شي. دغه مشاعره په ډیره آزاده فضا کې ترسره شوه چې شاعرانو پکې د خپلې خوښې بیلابیل شعرونه او ترنمونه خلکو ته واورول. خود سرین دیو چلرگیا یور شپوندان نارای نارای دروای وای و نارټو باندې ګروندان نارای نارای دروای وای او سو زمان زمړه د وطن د سر پنن کا اده زړه کې د سورا یو دای کوتی د لشمار وای پنی مش پکړې आवाजونه و تور بلبلا ناخادا خو گشنا دی بیل کلمانا خو گشنا دی بیل کلمانا. راغلی د ادب مینوالو بیا د مشاعرې په هکله داسې وایي چې هغه د شعر او ادب سره مینه لري، استعداد لري خو مګر پټ دی. نو هغه ادب چې دی دا په ټولنه کې او د یووالي دپاره بیخي زیات رول لوبولی شي. لکه موږ مخکې هم ویلې دی ملالې چې کله یې والنډۍ ویله هغې د ادب د نګاه نه روپرول چې خلک یووالي ته راوغوښتل. زموږ هدف یوازې د مینې امن پیغام خپرول دي او د نورو ولایاتو شاعران هم دلته موږ سره ګډون لري چې دغې ساحې څخه لیدنه وکړي، د سایل ځایونه لري. د هغې تر څنګ د خوست بېشمېره زیات مینوال د ادب او مینې مینوال دلته موجود دي. همدارنګه د سیمې اوسیدونکو زیاته کړه چې دغې سیمې ته به د امنیتي ستونزو له کبله په تیر کې خلک نشو راتلی چې اوس د امنیت په ټینګښت سره پکې د دغې مشاعرې ترڅنګ په عادي ورځو کې د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی ده. یاد دی وی چې د دې ترڅنګ هر کال په خوست کې د چینار او شمله مشاعرې ترڅنګ نور لوی او وړې مشاعرې هم ترسره کیږي.